بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اول خو دستاسي دغه څومره ژورنالستان چې راغلي دي دوی شکریه ادا کوم چې زمونږ د اواز تاسو ته نړیوال ورسوي. مونږ په پاکستان کې د افغان مهاجرینو متحده مرکزی عالی شورا یو یونین لرو چې د متحده مرکزی عالی شورا په نوم باندې دا یادېږي. دې کې د پاکستان څومره کیمپونو اوسېدونکي دي، د ښاري اوسېدونکي دي، په دې کې تاجران دي، ټرانسپورټران دي، علما دي، د هرې قبیلې سره سټوډنټان دي، دا ټول په دې کې شامل دي او یو شورا جوړه شوې ده چې دا شورا خپله دلته د افغان کنسولیټ سره د کمیشنریټ سره د امسیار سره دا رجسټر ده او موږ فی سبیل الله رضاکاران دا خدمت کوو د مهاجرینو. د هغې په راس کې دی زه بریلی میخیل یم. دویم د پاکستان شکریه ادا کوو، دا 45 کاله موږ دلته سرپناه راکړه، موږ ډېر زیات خدمت کړی دی، هغه که په صحي میدان کې دی، تعلیمي میدان کې دی، په نورو کوم شعبو کې چې دي زموږ سره ډېر تعاون کړی. موږ د پاکستان د حکومت مشکور یو. دا 45 کاله میزباني دا په تاریخ کې ډېره بېسارې او بېمثاله ده. د دې نه وروسته هم د دې نه موږ د یو ښه نیت توقع لرو چې نور هم موږ سره سینه پراخه کړي او د حوصلې نه کار واخلي. انشاءالله چې موږ ټول افغانان دې ته وادار یو او تیار یو چې لاړ شو وطن ته، خو لږ وخت به غواړي، ټایم به غواړي، یو ترتیب به غواړي چې په هغه ترتیب باندې موږ لاړ شو. زموږ د پاکستان د حکومت نه دا خواهش دی. هغه خپل مشکلات ته راځو چې زموږ کوم مشکلات دي. په موجوده وخت کې پاکستان اعلان کړی دی چې د 21 د مارچ پورې به ACC خلک خصوصا د اسلام آباد نه وځي او بیا به ټول د پاکستان هېواد نه به وځي. دا ډېر کم وخت دی او دغه وخت دا خو چې ځي نو دا خلک خو وزرې نه لري چې په هوا والوځي. لاره ورته تورخم بنده ده. هغه خلک چې په خپله خوښه تلل، په خپله مرضۍ تلل، هغوی ته هم لاره بنده ده. او هغه خلک چې د دوی په زور او فشار باندې تلل هغه خو هسې هم نه تلل او لاره مو ته بنده شوې ده. نو د دې خلکو نه زموږ دا خواهش دی چې یو خو دوی دا د تورخم لاره خلاصه کړي. کوم خلک چې په خپله خوښه په خپله مرضۍ ځي چې دوی د خو سهولت برابر وي که نه، ځکه همیشه دا سلسله د واپسۍ دا نه ده بنده شوې، دا روانه وي او دوی دا سټاپ کړی. یو خوا ته ډېر لنډ ورکړه، دویم خوا ته چې دې لاره ورته بنده کړه. نو زموږ خواهش دا دی چې تورخم لاره د دې خلکو لپاره خلاصه کړي او په خوا کې د دواړو ولسونو چې کومې ستونزې دي، کوم مشکلات دي، دا غاړه دې غاړه، نو هغې هم ډېر لوی مشکلات سره لاس و ګرېوان دي. ځکه دا هغه غاړه دې غاړه ولسونو چې ولس یې د ټول هم د دې تورخم د لارې نه چې دی بلیږي. نو تجارانو ته چې کوم نقصان ورسېده، ټرانسپورټرانو ته چې کوم نقصان ورسېده، هغه د چا نه پټ نه دی، ټولو ته معلوم دی. او په معلومو کې چې دواړو ملکونو ته چې کومه اقتصادي ضربه ورسېدله هغه هم ټولو ته معلومه ده. او موږ په دې نه پوهېږو چې دا دومره تاوانونه چې رسېږي، دا کوم تاوانونه چې اوس موجوده موږ او تاسو ټولې مشاهده کوو او ګورو، نو آیا د دې تورخم د ګیټ بندېدلو ګټه به د دې تاوانونه ډېرې وي چې دا بند یې ګټه یې زیاته ده؟ نو موږ دا خواهش دی چې موږ ګورو تاوان یې ډېر دی، ګټه یې نه ده. نو پکار دی چې ګیټ خلاص شي د دواړو ولسونو تر مخه او دا یو قسم دا بندېدل هغه محبت په ځای باندې نفرتونه خوري او د محبتونو لارې بندې کړي دي. نو مهمه خبره زموږ دغه ده چې دا کار وشي. په ACC کار دغه چې 14 تاریخ ورکړی دی دا ډېر کم وخت دی او دوی تقریبا دا 43 کاله دلته اوسېدلي دي. د دې خلکو واپسي په دې کم وخت کې ناممکنه ده. زموږ دا خواهش دی چې پاکستان جمع انسیار او جمع افغان ګورنمنټ او سره زموږ د شورا مشران دې کښېني، پاکستان یو کال وخت ورکړي ورته، پاکستان افغانانو ته دغه ACC خلکو ته یو کال وخت ورکړي. د یو کال په موده کې داسې نه چې کال پس وځئ، په دې کال په موده کې دوی یو پالیسي جوړه کړي، دغه څلورخیزه غونډه جوړه کړي چې کوم نومونه مو واخیستل، دوی یو پالیسي جوړه کړي او هغه پالیسۍ ته بیا وخت وټاکي چې دومره وخت کې به دا پالیسي موږ تطبیقوو. نو افغانان به ذهني طور دې ته تیار شي چې ولا دا پالیسي جوړه ده، نو اوس موږ له تل پکار دي په دې یو کال کې به پالیسي جوړه شي او یو کال نه وروسته به هغه بیا نافذ العمل وي هغه پالیسي. نو هغه چې زموږ په مشوره جوړه شوه انشاءالله چې
یو مهاجر به هم تکلیف نه یو مهاجر به هم خفه نه د دې ځای نه به دا ټول یو د خرڅګالۍ سفیران په توګه چې دی دغه ته لاړ شي هغه نفرتونه چې کوم نن خورېږي د هغې مخنیوی به وشي او د پاکستان سره به هغه ولسونه چې هلته اوس افغانستان ته ځي همیشه دا خلک وایي دا ولې هغه نفرت کوي نو موږ دا کوشش چې دا نفرتونه په محبتونو باندې بدل کړو او طریقه یې دغه ده بل د مهاجرو روزګارونه دلته دي تجاران دي ترانسپورټران دي د څلوېښتو پنځه څلوېښتو کالو روزګار دا په یو میاشت کې راغونډول دا هېڅ امکان نه لري دا د امکان نه لري خبره ده دا عقل هم نه مني نو خواهش دا دی چې دا د په همغه پالیسۍ لاندې دا ټول خلک لاړ شي بل زمونږ هلته خو تاسې ټول پته ده چې زمونږ په لوڼو باندې د تعلیم دروازې بندې دي نو زمونږ دا خواهش دی چې دلته کوم بچې زمونږ سبق وي بچي زمونږ سبق وي د دې دپاره دی هغه خلک چې والدین دلته موجود دي او دوی بچي سبقونه وایي نو د دې خلکو دغه استثنا ورکړي دا خلک دې نه وباسي دا خلک دې ځکه چې هلته دروازې بندې دي تعلیم نو زمونږ د تعلیم مخه نیول کېږي او تعلیم مخه یو قوم چې وژني نو د هغه نه تعلیم والی په خپله چې هغه مړ دی که ژوندی هم دی نو مړ دی زمونږ دا خواهش دی چې زمونږ ته د تعلیمي ساحه فراخه کړي او زمونږ د والدین ته دې هم دا چانس ورکړي د بچو په وجه باندې دلته دې سهولتونه ورکړي او پاتې شي بل اسلام آباد او د پرنډۍ مهاجرین چې دي دا ډېر فراهم نه خلک دي هغه دننه په ښارونو کې اوسېدلي دي هغه د کرایم او جرایمو د دې نه ډېر پاک خلک پاتې شوي دي خپل روزګارونه کوي کارونه کوي نو زموږ دا خواهش دی چې هغې خلکو ته دغه 21 د مارچ ورکړې دا هېڅ امکان نه لري هغه خلکو ته یو طویل المدت ټیم ورکړي چې خیر دی ودې وځي د اسلام آباد نه خو لږ کال یو نیم وخت ورکړي چې دا روزګارونه خپله په قلار راغونډ کړي او اسلام آباد پرېږدي او راځي دي نورو ځایونو کې ورته ځای ورکړي دلته دوی وایي چې دا غیر قانوني مهاجر دي ACC کارډ لرونکي دا کوم چې زیړ کارډ دی افغان سیټیزن کارډ چې ورته وایي ACC افغان سیټیزن کارډ دا خلک هغه 2019 کې کارونه ورکړي او هغې نه ورته دفترونه بند کړي دفتر یې نشته کارډ چې ورک شو دوباره بیا دی له دغه نشته دی چې کارډ ورته دغه شي ایشو شي نو بس غیر قانوني دی بیا نو زموږ دا خواهش دی چې هغه خلک کارډونه یې ورک دي هغې ته کارډونه ورکړي او هغه خلک چې د دوی بچي پیدا شوي دي پیوار له خو ورکوي خو ACC ته یې نه ورکوي د ACC دفترونه بند دي نو پکار دی چې هغې دپاره هم د کارډونو سلسله جاري وساتلی شي دې حده پورې زموږ د ACC مشکلاتو اوس هغه د پیوار کوم مشکلات چې دي هغه داسې سره شریکوم همدغه شانته څنګه چې د ACC دپاره یو څلورلسیزه غونډه جوړېږي دغه شانته د پیوار لپاره هم جوړه شي او هغه غونډه دې همدغسې په تدریجي شکل سره افغانان باعزته توګه د واپسۍ پالیسي جوړه کړي او بیا دې انشاءالله موږ به ورسره عملي کوو پالیسي موږ به په خپل تر باندې د مهاجرینو مشران دا شورا به چې دی په دې کې ورسره مدد کوي او پالیسي به انشاءالله عملي کېږي هغه مشکلات چې پیوار خلک لري یو خو دا دی چې دلته 30% خلکو رشتې کړي تاسو ټولو ته پته ده لکه زما خپله ورونه مې کړي دي ما خپلې لوڼه ورکړي دي زما خپل ذاتي د کور خبره ته کوم نو دغه شانته د هر یو چې وګورې دا ملګري چې ناست دي نو دوی رشتې شته دی دغه خلکو لپاره د پاکستان عدلي حکم کړی چې دوی له POC ورکړي دوی ته POC ورکړي د عدالت حکم دی موږ د عدالت مورا خلک نه یو چې موږ یې نور څه وغواړو د عدالت د حکم مطابق دی زمونږ دغه رشتو کوم چې رشتې شوي دي 30% خلک دې ته دې POC ورکړي دا وکیلان زمونږ مهاجرین نه پیسې واخلي کیس کوم هغه حده پورې ورسېږي تر کوم حده پورې شي نادرې ته کار رفر شي نادرې ته چې ورسېږي نو نادره ورته وایي چې دا کار نه کېږي نو هغه شی سټاپ شي نو زمونږ خواهش دا دی چې پاکستان ګورنمنټ دی د عدلي د حکم مطابق نادرې ته هدایت وکړي چې دغه خلکو ته POC ورکړي چې POC ورکړی شو نو د هغه خلک چې د پاکستان کارډ یا د پاکستان یو څه جیب کې ولري نو هغه د پاکستان سره محبت لا زیاتېږي د دې POC ورکولو ډېرې ګټې تر شا دي یو به د مهاجرینو مشکلات کم شي بل خواته به د پاکستان سره هغه څه چې د دوی تجارت په خپل نوم کېږي د دوی روزګار په خپل نوم کېږي د هغې ګټې چې دی دوی ته ورځي هغې ټکسونه دوی ته ورځي نو دا ټول سهولتونه به یو چوکاټ کې راشي زموږ دې کې 15% هغه خلک دي دلته چې پراته دي دا خلک د نظام سره هلته چې کوم نظامونه راځي اکثر مخالف کوي یا نظریاتي اختلاف لري یا سیاسي اختلاف لري نو 15% خلک زمونږ دغه وخت کې دا استدلال نه غواړي نو هغه خلک چې نظریاتي یا سیاسي اختلاف لري نو پاکستان د هغوی لپاره دلته تحفظ ورکړي او که د پاکستان تحفظ
په وس کې نه وي یا د دوی دغه نه وي پالیسي نه وي یا ممکن نه وي نو بیا زمونږ په انحصار باندې غږ دی چې دغه خلکو ته په درېیم هېواد کې سرپناه ورکوي درېیم هېواد ته یې منتقل کړي. دې کې 15% زمونږ په پیوار کې هغه خلک دي چې هغوی غټ غټ تجاران دي غټ غټ روزګاریان دي. هغه خلک تجارت په خپل نوم نشي کولی هغه د بل په نوم تجارت کوي فکس د بل په نوم جمع کوي نو هغې د تجارت په دوران کې ډېر زیاتو خسارو سره مخ کېږي اکثر سره د چا په نوم چې هغوی سره فراډ او دوکه وکړي نو بیا دې هېڅ غږ نشي کولی. نو زمونږ دا خواهش دی چې دا مستقیما د همدغه پیوار هولډر په نوم چې تاسې منلی هم دی د ده هجرت تاسې تایید کړی دی دي یو قسم رسمي تاسې مهاجر ګڼلی دی نو د دې لپاره دا روزګار هم چې دی په خپل نوم باندې کوي چې د پیوار کار اهمیت پیدا شي او روزګار په خپل نوم شي نو ټیکسونه باندې ډایرکټ تاسې مهاجر په خپل لاس تاسې جمع کوي او مشکل به د مهاجر حل وي. 40% خلک زموږ چې دي دا په افغانستان کې سرپناه نه لري. په دې کې مجموعاً 15% زموږ چې دلته مهاجر پراته دي 15% خلک دا دلته پیدا شوي دي. دا موجوده خلک 15 نه تقریبا 90% دا دلته پیدا دي. دې خلکو لپاره هیڅ قسمه قانون نشته. کوم حق حقوق چې د پاکستان قانون ورکړي دي نړیوال ورکړي دي زمونږ دا خواهش دی چې دغه خلکو ته دغه 15% خلکو ته تاسې د هماغه قانون د لارې چې دی برخورد وکړئ او دوی ته هماغه حقوق ورکړئ. زمونږ کې کوم 40% مې یاد کړی ذکر مې وکړو دا 40% خلکو په افغانستان کې سرپناه نشته ځکه چې دا اوس موجوده خلک چې دلته راغلي دي موجود دي په پاکستان کې د دوی پلار نیکه هم دلته پیدا شوی پلار هم دلته پیدا شوی او نسل هم دلته پیدا شوی 3 نسله موږ هم دلته موجود یو په دې وخت کې. نو چې 3 نسله دلته موجود دي دا به چې افغانستان ته لاړ شي دا به څوک څه پېژني. یعنې داسې خلک شته دي چې افغانستان یې قطعا لیدلی نه دی کور یې نه دی لیدلی وطن یې نه دی لیدلی نو 45 کاله پس دی چې وطن ته ځي هلته به نوی د سره مهاجر کېږي. نو هغه دپاره هغې دا وایي موږ کله چې خپلو بچو ته یو چې پاکستان زموږ دویم کور دی نو هغې وایي چې ستاسې به دویم کور وي خو زموږ اول کور دی ځکه چې موږ دلته پیدا شوي یو پلار مې دلته پیدا دی نیکه مې دلته پیدا دی زه دلته پیدا یم نو زما خو نور کور څه ته وایي کور ته نور څه ته وایي چې 3 نسل پیدا شي او بیا هم چې دی زه مهاجر یم. نو هغې خلکو ته دی هماغه د پاکستان د قانون په اداره کې چې دی تحفظ ورکړی شي او هماغه حقوق چې دي هغه یون ورکړي دي او یا پاکستان دغه ورکړي قانون ورکړي دوی ته دغه حقوق ورکړی شي. دا 40% خلک په افغان حکومت باندې موږ غږ دی چې هغوی دوی ته سرپناه برابره کړي هلته سرپناه هغوی نه لري چې دې ځای نه لاړ شي چېرته به ځي نو یو د دې ځای نه دوی ته یو فارم ورکوي هغه فارم به ځي هلته به انحصار ته مکلف شي چې هغه ته خیمه ورکوي یو کال ورته راشن ورکوي او دا خلک د دې ځای نه چې ځي هلته په هغه خپله ځمکه کومه دغه چې ورته وایي کومه نمره چې ورته وایي هغه کې یو بسویه دوه بسویه یا څلور مرلي اته مرلي ورته وایي هغه ځمکه دې ورکړي او دا خلک دي عمل ته په خپل سرځي انشاءالله په ډېره شوق باندې به لاړ شي. نو دا به ځي او هلته په خپله نمره باندې به اړوي انحصار به مکلف وي هغې ته راشن ورکوي خیمه ورکوي او مهاجر دلته دشت آباد کړي انشاءالله چې هلته به دا دشت آباد کړي. نور دغه د وزیر اعلی صاحب نه مننه کوو چې پرون ډېر ښه بیان ورکړ د افغانانو په هکله باندې چې افغانان دلته به وي او د هغې باعزته واپسي چې هغې دلچسپي ښکاره کړې ده نو د هغه شکریه ادا کوو چې د دې ځای نه دوی په خپل دغه نه اعلان وکړو د خپل ادرس نه. نو وزیر اعلی صاحب نه زموږ دا خواهش دی چې دا یو نوټس جاري کړي ټولو پولیسو دغه ته ډپارټمنټو ته چې افغانان نور عذاب نه کړي په تکلیف یې نه کړي. زموږ خو مشکلات همدغه نور چا سره مرګور صاحب خبرې وي دا به هم تاسو سره شریکې کړي او والله تاسو ته اجر دی چې زموږ تاسو دا خواهش دی چې تاسو کتاب سره